د جام څلی یا مینار د جام څلی چې د جام مینار په نوم زیات پیژندل شوی دی د افغانستان په منځني ولایت غور کې لږ تر لږه د 800 کال را پدې خوا د خپل زمانه برم او دبدبه له ځان سره ساتلې ده. تاریخي متونو د جام څلی جوړونکي د غوري بادشاهانو کورنۍ اړوند سلطان غیاث الدین غوري ښودلې دي. نوموړي بادشاه د مینار د 1163 میلادي کال څخه تر 1202 میلادي کال پورې ودان کړی دی. د افغانستان نامتو لرغونپوه ارواښاد پوهاند محمد رسول باوري لیکلي د جام مینار د افغانستان د غوري واکمنۍ له لرغونو ودانیو څخه راپاته دی چې د اسلامي مهندسي او ودانۍ په ښو بیلګو کې شمیرل کیږي. د جام مینار د لوړوالي په اړه په کورنۍ او بهرنیو رسنیو او معلوماتي انټرنیټ پاڼو کې بیلابیل معلومات خپاره شوي دي. د یونسکو لخوا په خپرو شوو معلوماتو کې د جام مینار لوړوالی 15 متره لیکل شوی